زما یو ملګري خپله ښځه طلاق کوله، نو ما ترې وپوښتل چې ولې ورته طلاق ورکوې، مشکل یې څه دی؟ نو هغه راته وویل ګوره یو نارینه هېڅکله هم د خپلې ښځې عیب بل چاته نه وایي. زه هم غلی شوم، یو څه موده وروسته دوی سره بیل شول، هغه د طلاق کارونه یې خلاص شول. نو ما ترې وپوښتل دا دی اوس خو سره بیل هم یې، ښځه دې هم نه ده، اوس راته ووایه چې موضوع څه وه، ولې دې ورته طلاق ورکړه؟ نو بیا یې راته وویل ګوره چې یو نارینه هېڅکله هم د بل چا په خور او لور پسې خبرې نه کوي، نو اوس هغه د بل چا لور او خور ده او زه ورسره کار نه لرم. په همدې کې څه موده تېره شوه چې هغې نجلۍ بله نکاح وکړه او بل واده یې وکړه، او زه بیا له دې کس سره مخ شوم. ویل ملګري دا دی اوس خو د بل چا لور او خور هم نه ده او واده شوې ده، اوس ووایه چې مشکل یې څه، ولې دې طلاق ورته ورکړه؟ نو بیا راته وویل ګوره یو نارینه هېڅکله هم د بل چا په ناموس او ښځې پسې خبرې نه کوي، اوس د بل چا ښځه ده او بل چا ناموس دی. دا د هغې لیکنې متن دی چې تقریبا 3 کاله مخکې ما ژباړلې وه، او په دې کې یو ډېر مهم درس پروت دی. دا یوازې د ګډ ژوند مسله نه ده، په ګډ ژوند کې هم دا مسله ډیره مهمه ده، اما ډیری ملګري وي چې هغوی د ملګرتیا په جریان کې ډیر رازونه سره شریک لري او ډیر هغه مسایل دي چې دوی یو بل سره پوهیږي مګر درېمګړی ترې خبر نه وي. نو تر ټولو پست کار دا دی، تر ټولو پست کار چې یو انسان یې کولی شي هغه هم دا دی چې د ملګرتیا د وخت رازونه هغه وخت کې افشا کړي چې دوی سره اوس ملګري نه دي او د یو بل خلاف دي، او له دغو رازونو څخه د یو فشار په توګه استفاده وشي، ځکه دا له انسانیت سره نه ښایي او د انسانیت اصل دا دی چې راز په هر حالت کې وساتل شي، حتی که سره دشمن هم شي. نو د دې لپاره چې په دې لیکنه کې یو ډېر ښه پیغام پروت و، ما چې له تاسې سره یې هم شریک کړم، او دغه اصل په ژوند کې ډېر مهم دی چې همیشه باید ورته پام وشي.